ما ته چا یو پروګرام کې یا پلان کې مولانا خو ډېر مخکې روان دی دا عوام هم تاسو ګوره ډېر کلاړیان یې مونږ هم جنګوي نو ما ته وایي دا پلان کې خو ډېر مخکې روان دی نو ما وایي الله دې مونږ ته مونږ ټول قبول کړي الله دې مونږ ټولو ته اخلاص استخلاص سره نصیب کړي او الله حضرت سلیمان علیه السلام حضرت داود علیه السلام دواړه ناست یو مجلس کې او یو قضیه راغه یو فیصله راغله حضرت سلیمان علیه السلام پای کې یو فیصله فرمایله تفصیل ته نظم علما ناستی تاسو بارها اوریدلی وي او چې فیصله وکړه نو بچي خاموش ناستو حضرت سلیمان علیه السلام خاموش ناستو پلار فیصله وکړه زوی وی حضرت داود سلیمان علیه السلام چې بابا جان استاسو د فیصله ډیره خدا خو زما په نسبانه کدا چې فیصله شي نو ډیره بخي الله قرآن آیتونه نازل کو چې دا الله جل جلاله دا د حضرت سلیمان علیه السلام فیصله د پلار په مقابله کې خوښ شوه قرآن حصہ الله ګرځولا نو پلار نزوی مخ کې لاړو نو دا د الله پیرزونی نه زمونږ استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب بیا زمونږ مشهور استاد محترم مولانا احسان الحق صاحب چې دا د طارق جمیل صاحب هم استاد او زمونږ هم د بخاری شریف استاد او د طارق جمیل صاحب هم استاد دی نو مولانا احسان الحق صاحب ته یو ځل علما وې چې حضرت تاسو دا شاګرد تاسو نه ډېر مخکې لاړو مولانا طارق جمیل صاحب تاسو نه دور دنیا پیژندې کې اکثر ډېر خلک به پیژني مولانا احسان الحق صاحب دا هغه شخصیت دی چې د فضایل اعمال چا لیکلي د خاص شاګردانو کې دی مولانا طارق جمیل صاحب چې راشي د هغه خپو کې په تحیات کې نشي سر ښکته کړي د مولانا احسان الحق صاحب خو تاسو اوس نه پیژنئ او د مولانا احسان الحق صاحب نه ما شپږ زرونه زیات احادیث مبارکه ویلي دي زمونږ استاد دی طارق جمیل صاحب استاد دی مختصر دا چې چاوته حضرت دستاسو دا شاګرد تاسو نډیر مخ کې لاړو مولانا طارق جمیل صاحب وته یاد کو نو ایو ته او فرمایل چې زمام زړه زیات خوشحالي کی چې دته ګورم چې دې مخ کې روان نه او دا وته بیا د آیت وته فرمایل ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء او یو خبره د تو کومرونو تکابل نو کوم زما د بیا داسې اعتدال والا ډیر زیات ته مختصر دا ورونو تکابل نو کوم د دنیا چې نور سونم استادان دي اتاله ټیلری خي اتاله مستریتوب خي اتاله چې کم کنډکټری خي اتاله د انجنو چل خي چې شاګرد ته نام مخ کې شو مثال شاګرد سره چل زده کو هغه دکان واچولو نو د استاد د جو یې هغه پلان کې استا ډیر سټیټ کار کوي نو د استاد نه خوشاليږي دا یو عجیبه علمیه ده او بیا الله مکه چې هغه ساګر ته مخامخ دکان واچي په بل مخامخ مارکیټ کې او د استاد سره او د استاد ټول گاهک هغه شاګرد پسې ځکه پیله دلته دکان کې نو ټول په استاد ډېر پریشان او خپي واحد مدارسو کې چې کم علما دي او دا د علما چې کم شاګردانو ته سبقونه کوي چې شاګرد څومره مخکې بل ما شاګردانو ته ویم غویانو خاندل می ورته ویم الله مو غټ غټ سړی کا مو خدا نن تناسب دا نیمه زندگی مو والا 37 سال ته رسیدو مرګ پته نه لګي خو هم که الله پاک ایو راته پلان کیږي خپل ورزو دا ماشاءالله ډیر ماشاءالله مخکې کړی دی الله پاک ما خوشالېږي ویم الله دې تاسو مخکې کی ورته مې غویانو زما داسې تکیه کلام نه غپ لګوم وسره ویم الله دې تاسو مخکې کی مونږ په تاسو فخر کوو او دا شزا سے چې کوم استادان دي هغه دا بیانونه دي استادان اوري اسه زه تاسو نه تاسو کوم کاری مراد سے بیا زما استادان ای چې مونږه اینی نه ای به خوشحالي کې خپکیږي با خوشحالي کې با نو موته الله تاسو مغړ سړی کې پتا سو مونږ فخر کوو چې دا چې درته مونږ ته سو کوي چې پلان کې له کډر خشته او دا حساب کتاب او مدرسه او مسجد او بیان مونږ وته دا زما شاګرد دی خوشحالي کو په الله دې مونږ تاسو ټول ته کوشش وکړو خپل بچي به حافظان عالمان کو کنه ان شاء الله ان شاء الله